وی کنه نن خو ډېره زیاته ستړې ورځ وله، ډېره زیاته ستړې شومه. وی کنه یو خو د بجلۍ برېښخند راغیستی دی، ځي او راځي. په دې ګرمۍ کې موږ کباب کو د ګرمۍ د لاسه. وای بجلۍ یا بیخي ورکه شه او یا راشه. و بجلۍ نو څه درته ووایم که نو زما په واک کې نه که زما په واک کې وي که نه سر و کال مې بیخي نه پرېښودلې. یو خو د ساده ګل برېښخند راغیستی دی، سهار وتی دی اوسه پورې رانغی. و ساده ګله ته چېرته یې؟ دلته راشه که نه. و خدای دې درته هدایت وکړي. و ساده ګله ته چېرته یې؟ وای نن دا ورځ په ټولو باندې خرابه وه که په موږ باندې صرف خرابه ده. وای خدایه پاکه دا به څه کېږي؟ سلام علیکم مورې، ښه یې جوړې خیر دی که لاري ده؟ څنګه چل دی غوسه خوندې خیر خو به یې که نه؟ وعلیکم السلام ساده ګله، دا چېرته ولې بیخي ښکارې نه؟ دا چېرته وي؟ سهار وتلې اوس راغلې، ډوډۍ دې خوړلې ده او که نه؟ او مورې مټوري کره مې ډوډۍ وخوړله او خبره دې ده که نه مورې؟ ته راته ووایه څنګه چل دی غوسه خوندې او دا ورځ دې څنګه وله؟ زه ښه دې ساده ګله زویه چې ډوډۍ دې خوړلې ده، خبره داسې ده که نه چې ورځ خو ډېره خرابه وه، پوښتنه یې مه کوه، ډېره زیاته ستړې شومه. ولې خیر شه مورې، ولې ستړې شولې؟ خیر خو به و که نه؟ او که نه دا ولې ستړې شوې؟ وی زویه خبره دې ده که نه چې یو مې ستا او ستا د پلار خیرن کالي ووینځل، بیا مې کور جارو کړو، د کور نه پس مې کاسې ووینځلې، نو ډېره زیاته ستړې شومه. زه خو ځان ته یوه ښځه یم او ماشاءالله 3 نفر یو، نو ډېر زیاته ستړې شومه. کور هم ډېر زیات غټ دی، ډېره زیاته ستړې شومه زویه. وی مورې دا خو رښتیا تا ډېر زیات کار کړی دی، خو خبره دې ده که نه مورې؟ یو خبره راته وکړم او که نه؟ وایه زویه وایه څه خبره ده؟ خبره دې کوه. وی مورې خبره داسې ده که نه چې ما ته واده وکړئ، په ټول کلي کې راته خلک وایي مجرده او مجرده، داسې چل به وشي که نه چې زه به د مجردۍ نه خلاص شم او تا ته به خدای پاک ښایسته انګور درکړي او دا سره په کور کې کومک هم کوي. که څنګه مورې خبره خو به غلطه نه وي که نه؟ قدم را واخله. نه نه زویه خبره خو دې د کاڼي کرښه وکړه ښه، خو زه انشاءالله زه به نن پلار سره خبرې کوم، هغه سره به خبرې وکړم چې تا ته د واده وکړو، صحیح ده که نه؟ او که نه زما هم د پر ډار باندې او دا یو زوی مې، نو زه غواړم چې تا ته کور آباد کړم لکه د مار غوندې. او ډېره زیاته مننه مورې، خدای پاک خو دې اجاڼۍ کا. خبره دې ده چې زموږ د زړه ارمان به پوره شي که دا واده دې راته وکړو، او که نه پلار سره خبرې خامخا وکړه. سمه ده زویه، زه به د پلار سره خامخا خبرې وکړم ستا د واده په باره کې. خو خبره زده که نه چې دوکان ته لاړ شي او 2 نشه مې راوړه، د یو خو د بجلۍ برېښخند شروع کړی دی، تکه توره تیاره ده په کور کې، منډه که دوکان یو 2 نشه مې راوړه ښه. او که نه چې څوک ور راغلی ما به د پلار سره خبرې هم کړي، تېز لاړ شه او تېز راته شابه. صحیح ده مورې، دا دې لاړمه او دا دې راغمه، قدم را واخله. و سړیه تا سره مې 2 مهمې خبرې کولې. وایه ښځې وایه، 2 نه چې 5 خبرې خو وکړه او که نه لکه د مار خوندې زر د تیار ناست یم. وایه سړیه خبره دې ده که نه چې نن زه د کور په کارونو کې ډېره زیاته ستړې شوې یم، ډېره زیاته ستړې کړم. خبره داسې ده که نه چې ساده ګل ویلې وایي ما ته واده وکړئ، نو هغې ته به خدای پاک یو ښایسته ښځه هم ورکړي او ما سره به کور کې څوک د کومک والا هم پیدا شي. نو زه ما داسې خیال دی که نه چې ساده ګل ته به واده وکړو. ستا څنګه خوښه ده؟ او غلی شه، ساده ګل لا اوسه پورې وړوکی ماشوم دی، هغه په واده باندې څه کوي؟ پرېږده چې مکتبونه او کالجونه هر څه د خیر سره ختم کړي، بیا به واده ورته وکړو. او که دومره شوق دې کېږي که نه او د کور کارونه دې ستړي کوي، نو د خیره سره زه به 2 واده وکړم، نو ستا به ملګري هم پیدا شي او همزولې به دې پیدا شي، نو ساعت به دې ورسره تېري. او که نه که جنګونه کوئ نو په یو بل باندې پلیټونه م واروئ، نو په انګور باندې څکې. او که نه لکه د مار غوندې به 2 ښځه درته راولم. او که نه ښځې دعا کوه. و خدای دې تباه که سړیه، خدای دې د اخرن سټ خاورې که. ته خو ویښته دې سپین دي، سر دې سپین دی او خپې دې په قبر کې دي، ته په 2 واده باندې څه کې؟ ساده ګل ماشاءالله غټ هلک دی، هغه ته به واده وکړو. او که نه که ستا خوښه یو که خوښه دې نه. او کېنه ښځې، بوډا لا نه یم، اوس هم د خیر سره ځوان یم. او که نه د ساده ګل غوندې 5 نفر ته راچپه کومه، ګینې په غېږې راته راوله. او که نه لکه د مار غوندې خبره دې ده که نه چې ما خو 5 ښځو ته زړه کېږي، خو ستا خاطر دی یوه بله ښځه کومه، ډېرې نه کومه. او که نه ساده ګل ته ووایه یو 3-4 کاله صبر وکړي، صحیح ده که نه؟ وی سړیانو نور به درته څه نه وایم، خو خدای دې د اخرن سټ خاورې که چې د ساده ګل په حق باندې دې خېټه اچولې ده، خدای خو دې دا خېټه خاورې که چې ورک شي. پرېږده ښځې، د ساده ګل حق مې نه دی خوړلی، ساده ګل زما خپل زوی دی. او که نه د الله پاک معاف کوي. خبره داسې ده که نه چې زه ځمه د جوماته پورې، او که نه په منډه راځم دا د ماسخوتن لمونځ کومه. وی ساده ګله زویه ستا حق هم پلار دې وخوړلو، تر څو پورې به ته مجرد ګرځې. و ساده ګله زویه اوس به ساده ګل ته څه جواب ورکوم؟ السلام علیکم مورې، دا څنګه چلې بیا جاړې؟ خیر خو به یې که نه؟ خبره دې ده مورې، بجلي خو هم د خیره سره راغلې ده او شمعې مې راوړلې، هلته مې ورته اشپزخانه کې کېښودلې، که بیا چېرته په کار شولې نو بیا مغز نه راواله. صحیح ده صحیح ده زویه، شمعې خو به زه راواخلم. خو خبره دې ده که نه ساده ګله زویه چې په زړه باندې دې غاټه د صبر تیږه کېدې 2-3 کلو پورې. ولې مورې خیر شه بیا څه شوي دي؟ او که نه او پلار سره دې خبرې وکړلې او که نه زما د واده په باره کې؟ خیر چېرته دی زویه، ما ستا د واده لپاره پلار سره دې خبرې وکړلې، نو پلار دې ویلې چې ساده ګل کې وخت شته دی، هغه به 2 کاله خیر نور هم صبر وکړي چې مکتبونه ختم کړي، بیا به ورته واده وکړو. او بله خبره دې ده که نه چې پلار دې 2 واده کوي. ساده ګله ستا خو بیا چانس نه شو که نه؟ صحیح ده مورې، نن خو دې بیا ډېر زیات خفه کړم، زمزمه لږ د باندې چکر ووهم، ډېر مې زړه خفه شو. وی زویه مه خفه کېږه، الله به خیر کړي. خیر وي د صبر مې وخوږئ، الله پاک به خیر کړي. زه ته داسې د باندې لږ چکر ووهه چې زړه دې خوشحاله شي.
صحیح ده مورې خبره خو دې صحیح ده د صبر میوه خو خوږی خو کله کله ګوره خوږه میوه چینجیم کوي قدم را واخلئ وای ګلمه کوي که نه یلکه ساده ګوله د چینجو ته خوراک شي د غرمې 12 بجې دې راوستې ما او دلته دې کېنولې ما بوتار دې پړسولي دي او جاړې خیر خو به یې که نه خبره خو به معلومه یې که نه وه خدای دې د چینجو ته خوراک که یاره ګلمه کوي نو څه درته ووایم که نه دومره خوښه یم زه چې په تا باندې خوله ولګوم خو زه وکړم ډېره زیاته را باندې ګرانه خوله هم در باندې نشم لګولی یلکه ساده ګوله د چینجو د خوراک شي چې غوسه یې نو په ځان باندې خوله ولګوه چې غوسه دې سړه شي نو په موږ باندې خوله ولې لګېولې موږ درته څه ویلي خدای دې د چینجو د خوراک که ای ګلمه کوي قدم را واخله زه غوسه لیونی نه یم چې په ځان باندې خوله ولګوم که په ځان باندې مې خوله ولګوم بیا خو راته درد کړي که نه او که نه په ځان باندې خوله ولې ولګوم په تا به ولګوم چې غوسه مې سړه شي او که نه مړه پرېږده ساده ګله د غرمې نه دې بک بک شروع کړي دي خو دا راته وایي چې خبره څه ده که په ځان خوله ونه لګې نو موږ هم د ځان ساتو چې په موږ باندې خوله ونه لګې او که نه لیونی سپی درنه جوړ شوی دی خدای دې ښه که نه که نه ګلمکۍ ته خو داسې خبرې مه کوه که نه زه لیونی سپی نه یم خبره داسې ده که نه چې پلار ته ډېر زیات غوسه شوی یم یلکه ساده ګله نو په پلار باندې ولې غوسه شوی یې پلار باندې خو څوک نه غوسه کېږي که نه دا خو ډېر غلط کار دی بدعمله خلک بدعمله بچي په پلار باندې غوسه کېږي و خدای دې تعالی هدایت وکړي ساده ګله نه ګلمکۍ تا سره مې دا 10 کاله تېر کړه تا له هغه پته ده چې زه خو لوفر نه یم په لوفرۍ کې زه په مور پلار باندې نه غوسه کېږم خبره دې ده که نه چې مجرد یم نو په دې خاطر بې غوسه کېږم مړه ساده ګله خبره دې ده که نه چې مجرد یې په پلار باندې غوسه نو داسې ورته ووایه چې ما درته وغواړي چې واده وکړو چې مجرد یې نه خلاص شي نه که نه ګلمکۍ کشکې داسې کېدو تا له معلومات شته زما پلار هغه کار کوي وایي اوښه ډانګه پړی پکې واچوه په خپله پکې ځانګه که موږ ته واده کولو نو 2 کاله مخکې به یې راته کړی پلار مې دویم واده کوي او ما ته وایي چې 2-3 کاله به نور هم صبر کې یلکه ساده ګوله ته خو یې د رښتیا پنچر کړی ښه او کله لکه چې واده ماده درته نه کوي ټول عمر به د خیره سره مجرد دی زمزمه چې ځان دی بله لکه ګورم چې تا واده نه کوي موږ دې هم ځان دي نور زاړه کړو او واده را سره نه کوي او که نه زموږ کوم د واده ټیم دی زمزمه چې ځان دی بله لکه ګوره مور پلار ته وایم چې ما ته بله لکه ګوري او که نه ستا پلار به ودونه کوي او طلب یې نه کوي زه درنه لاړم د خدای په امانو مه کوه ګلمکۍ ما مه پرېږده ګوره او که نه زما ازار به دې ووهي ټولو خلکو خو پرېښی یم خو ته مې مه پرېږده صحیح ده ګلمکۍ او که نه زما ازار به دې ووهي بیا به دې واده هم نه کېږي او ټول عمر به په کور ناست یې بیا ګوره نه ساده ګوله ستا ازار مې نه وایي ښه او که نه زه هم درنه لاړم د خدای په امان ځان در باندې شي نه زړو تا له خو واده نه کوي موږ هم اوس د واده نه خلاص او که نه درنه لاړم د خدای په امان ایوه ګلمکۍ واغم لاړه و پلاره څه درته ویمه نو مونږ خو دې بیخي پنچر کړي یو که نه و پلاره نو یلکه مړه ځان واله که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته